لنډه کیسه. یو ځوان هلک په 18 کلنۍ کې خپلې مور ته وویل: مورې، کله چې زه 20 کلن شوم نو ماته به څه شی تحفه راکوي؟ مور یې وویل: زویه، ته لا کوچنی یې او ستا 20 کلنۍ ته لا ډېر وخت پاتې دی. یو کال بل هم تیر شو. هلک 19 کلن شو. ناڅاپي مریض شو او مور یې هغه روغتون ته بوته. په روغتون کې ډاکټران ورته وویل: مورې، ستاسو مریض د زړه تکلیف لري او د روغېدو امکان یې نشته. مور یې ډېره خفه شوه او چیغه یې کړله او لاړله چې خپل زوی وویني. زوی یې ورته وویل: مورې، ډاکټر درته څه وویل؟ زه مړ کېږم، نور ژوندی نشم پاتې کېدی. په دې خبرو سره د مور یې یو ځل بیا له خولې چیغه ووتله او له اتاق نه بهر شوه. هلک ډېره موده په روغتون کې بستر دی او د مور او د بیرون چاپیریال څخه هیڅ خبر نه دی. د کال په پای کې چې کله هلک هم 20 کلن شوی او د زړه تکلیف یې هم ښه شوی، له روغتون نه رخصت او کور ته ځي. کله چې کور ته رسیږي، ګوري چې د کوټې منځ کې په قالینې یو لیک پروت دی چې هغه لیک یې مور ورته لیکلی، خو مور یې نشته او لیک پاتې دی. په لیک کې لیکل شوي وه: ای زویه، نن هغه ورځ ده چې تا راته ویلي وه چې 20 کلن شوم څه ډالۍ به راکوي. دا چې ستا زړه له کاره لوېدلی و او کار یې نه کاوه، ما خپل زړه درته په تحفه کې درکړ، په دې هیله چې ډېر یې خیال وساتې. همدا وه چې مور د خپل زوی د ژوندي ساتلو لپاره ځان قربان کړ او خپل زړه یې خپل زوی ته تحفه ورکړ. د قصې پای.